او کچیرې یو سړی خوانده نه وي د دې په معناګانو باندې سر نه خلاصېږي نو بیا د هغې دپاره څلرمه اسانه طریقه علماو دا بیان کړې ده چې د لمانځه په صرف تلاوت کې سوچ بندول په دې الفاظو کې سوچ بندول چې اوس زما سوره فاتحه روانه ده الحمدلله رب العالمین او چې کله دې دا وویله د دې صورت چې کوم صورت ته وایه د هغې صورت په الفاظو کې سوچ بندول چې کله ته رکوع کوې د هغې چې کوم الفاظ ادا کوې په دغه الفاظو کې سوچ بندول چې کله ته رکوع کوې چې کله ته قعده کوې اتحیات وایه د دې په الفاظو کې سوچ بندول او که دا هم سړي ته څلرمه طریقه ګرانه وي نو پنځمه طریقه بیا علماو لیکلې ده چې پکار دا دی د سړي په ټول لمانځه کې په بیت الله کې فکر باندې چې زه بیت الله ته ولاړم او زه بیت الله ته عبادت کوم او زه بیت الله په سترګو وینم او په بیت الله کې زما ټوله سوچ و فکر بند دی بیا به په ټول لمانځه کې د سړي په دماغ کې بیت الله پر لګرځي او بیت الله به مخ ته کوي او شپږمه طریقه قدام نسی کولی نه بیا علماو لیکلي دي چې د لمانځه په ارکانو کې خو د سوچ بند کی چې اوس په حالت د ولاړې کې یم زه اوس په حالت د رکوع کې یم زه په حالت د سجدې کې یم او زه په حالت د ناستې کې یم نو په دغه شکل خپله توجه راګرځول لیکن موږ د الله معاف کې ډېر ځله سلام په وګرځو په دې نسو پوه چې 2 رکعته وسو که 3 وسو نه په ولاړه پوهېږو نه په رکوع پوهېږو نه په ناسته پوهېږو نه په سجده پوهېږو ډېر ځله چې رکعتونه راسه تېر سوي دا مې پام نه وي چې اوس امام د دې مسبوق یم امام اوس د امام څخه وروسته ما 2 رکعته وکړو څو ده کړي څو ما کړي نو ځکه خلک عام طور دا بار پوښتنې کوي چې زما په لمانځه کې سوچ نه راګرځي او ما درته ویل چې په کم لمانځه کې سوچ نه وي نو بیا خو پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې کم لمونځ چې لا صلاة الا بحضور القلب چې په لمانځه کې د لمانځه انسان زړه حاضر نه وي هغه لمونځ نه بلل کېږي او پیغمبر علیه صلات وسلام لیس للعبد من الصلاة الا ما عقل منها په لمانځه کې چې په کم رکن کې د سوچ بندو د هغې ثواب سته چې په کم رکن کې د سوچ نه و بند د هغې ثواب نسته ځکه ډېر خلک په 10 حصو کې کله 1 حصه ثواب پیدا کړي څوک 2 حصې ثواب پیدا کړي څوک 5 حصې ثواب پیدا کړي څوک غریبان در سپایه پورې په لمانځه باندې پوه نه سي د لمانځه 1 زره ثواب نه کړي پیدا ځکه د ټولو څه ښه طریقه دا ده چې سړی خپله خشوع راوګرځوي ځکه دا د بندو د امتي دپاره معراج دی او دا د الله تعالی ملاقات دی او دې کې د انسان د الله تعالی سره کلام و خبرې کیږي د خپل زړه لوښی د خپل زړه برتن دا د الله تعالی کلام ته برابرول لکه سړی چې د باران اوبو ته یو لوښی سیده کښېږدي نو بیا د باران اوبه په هغې کې ځای نسي او که لوښی پړ مخې پروت دی بیا هغې د نس نودېږي لا نه نو د باران اوبه به په هغې کې څنګه ودرېږي نو که چیرې د انسان توجه د الله طرف ته نه وي لمانځه ته توجه نه وي د الله کلام و ملاقات ته توجه نه وي بیا خو هغه د لمانځه انورات و اثرات و څه کوي په دې لمانځه کې دا بنده د عذاب لایق دی او دې بنده ته ویل ګوري او د دې بنده دپاره د لمونځ د هلاکت ذریعه ده او په دغه لمانځه باندې دا بنده پر دې مخ په ویشتل کېږي ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چې لمونځ سړی په خراب کیفیت وکړي نو بیا خو هغه په یو بدبویه کپړه کې وپیچل سي او هغوی دته اشاره کوي وایي ضیعک الله کما ضیعنی الله تعالی دې داسې ضایع کړه لکه زه چې څنګه ضایع